پیپس باندې کله مونږ غږیږو نو دلته قیمت خپله د پیپ معنا او مفهوم څه شی دی معنا او مفهوم یا د ده هدف څه دی پیپ د په مارکیټ کې تر ټولو کوچنی بدلون چې په کرنسي پیر کې واقع کیږي یا لیدل کیږي مخکې ما تشریح کړه چې کرنسي پیر څه دی او څه شي ته وایي دغه دواړو ترمنځ کوم بدلون چې راځي هغه ته موږ څه وایو پیپس وایو پیپ مثال زه دلته اوس اسانه دلته زه تاسو ته تشریح کوم صحیح دی مثال که چېرته یعنې څنګه مثلا پیپس یعنې کله چې نرخ څنګه شي پورته یا ښکته شي یا پورته لاړ شي او یا هم نرخ ښکته لاړ شي صحیح دی نو دلته څه کېږي همغه حرکات یا ښکته یا پورته همغه کوچنی حرکات دا موږ ورته څه وایو پیپ وایو او یا هم پیپ موږ نه ورته وایو خو یعنې هدف مې دا دی چې پیپس دی خپل همغه ته موږ پیپس وایو یا پیپس ورته ویل کېږي څنګه مثال په ډول زه تاسو ته دلته ښیم چې مثال کې او د سره ولې دا مهم ولې دی مهم په دې دی چې د پیپس د لارې همدې پیپس د لارې موږ څه کوو ټریډر او یا هم چې هر څوک وي هغه څه کوي پرافیټ او ورسره چې لاس څه کوي دا ته معلومه وي ومو لیده چې دا څومره مهم دی که چېرته تاسې په پیپس باندې پوه نه شئ نو تاسې پرافیټ باندې نه پوهېږئ تاسې په لاس باندې نه پوهېږئ نو زیاتي په فارکس باندې پوه نه شئ نو د دواړو د پرافیټ او د لاس د معلومولو لپاره او حسابولو لپاره نو باید پیپس باندې تاسې پوه شئ زه یو مثال په همدې یورو او یو ایس ډي کې د ده نرخ په پیدا کولو کې تاسو سره د پیپس مرسته کوي اوس تاسو ته یو مثال درکوم مثال په ډول دلته موږ راځو دلته یورو ته صحیح دی یورو او یو ایس ډالر صحیح دی څومره دی مثال نرخ زه ګورم اوس نرخ دی 0.8 او 7 دا اوس فعلا نرخ دی زه دلته یوازې یو مثال درکوم دلته په دې چارټ کې څومره نرخ دی 1.124 صحیح دی او 9 نو دا دی د پیپس نرخ په دې چارټ کې همدا اوس چې ریل اگزامپل تاسو درکوم وروستي عددونه دغه وروستي عددونه دا ډېر دا 1 2 3 4 دا ټول چې دی دا ډېر مهم دی چې لپاره دا خپله دا چې دي دا پیپس دي دا نو همدې کې چې تغیرات راځي نو دا پیپس دي دا زموږ نو اکثره پیرز یا کرنسي پیرز کې څلورم اشاریه عدد یعنی یو پیپ دی مثال په ډول زه دلته اوس څو دانې دي 1 2 3 4 ورسره اشاریه شو نو دلته چې کله موږ ګورو دلته موږ باید له ښي اړخ نه دا جمع هغه پیپس معلوم کله چې موږ پیپس پیدا کوو له ښي اړخ نه باید پیدا کړو صحیح دی دا په دې کې چې کله مثلا 8 شي مثال زه درته وایم دلته تاسو فرض وکړئ یو پیپس چې لاړ پورته لاړه یعنې یو پیپس زیات شو که 8 کې زیاتوالی راشي نو په دې کې تاسو پوه شئ چې 10 پیپه زیات مخته لاړه پورته شو او یا کم شو 10 پیپه کم شو که چېرته 7 دی 8 شي نو دا یو پیپس دلته ښکته شو نو که چېرته 8 ته راغی نو په دې کې پوه شئ چې 10 پیپه ښکته شو صحیح دی نو که چېرته دلته په دې کې چې هغه 7 دی 7 کې که چېرته زیاتوالی کموالی شو نو په دې پوه شئ چې 100 پیپه ښکته او پورته شو نو هغه اوس څنګه مثال په ډول ځکه چې دلته اشاریه ده اشاریې نه بعد دغه عددونه چې تاسې ګورئ مثال دغه ځای کې یا دغلته دا اشاریه شو یو شو ورسره اشاریه دغه عددونه چې تاسې ګورئ په دې کې زیاتوالی کموالی راځي نو په دغه صورت کې په دې عددونو کې چې کوم زیاتوالی کموالی راشي نو هغه پیپس کې موږ ته هغه جزئي موومنټ یا حرکت هماغه پیپس کې موږ ته ښیي د هماغه جوړې کرنسۍ کې دا موږ ته ښیي چې زموږ نرخ اوس په کوم حالت کې دی صحیح دی
نو حرکت مثال څنګه حرکت کوي؟ زه د دې مثال زه اوس بل ځای کې درم. تاسې پیپس پوه شئ چې که نه چې کوم یو دی پیپس، نو پیپس باندې همدا پوه شئ چې مثال دغه پیپس دی، له دنه شروع تر اشاریه پورې، دنه بعد دغلته چې کوم حرکت ښکته او پورته راځي، چینجس راځي، موومنټ راځي، نو هغه په دې پوه شئ چې په پیپس کې په زیاتوالی کموالی راغی، یعنې په دې کې نرخ کې زیاتوالی کموالی راغی. صحیح دی؟ نو راځو اوس حرکت باندې ځان پوهیو چې حرکت څنګه کوي. حرکت باندې چې کله پوه شئ نو تاسې بیا به بیخي نور هم، ځکه ما مخکې هم لږ لږ یادونه کړو، خو اوس نور هم درته څه وایم. صحیح دی؟ که نرخ بدل شي، مثال په ډول زه تاسو ته دلته درکومه 1.08 بخیر زما بل 8 دا دومره دی مثلا اوسنی نرخ پیسو د څه شي د یورو او یو اس ډي. دا چیرې لاړه؟ دا راغی پورته لاړه، څومره شو؟ 1.0.08 او بل هم 8. ښکته شو که پورته؟ نو په دې معلومیږي چې دا پورته شو. نو کله چې دا پورته کیږي نو څومره پورته کیږي؟ دلته پورته لاړه 1، ځکه ما تاسې ولیدي که نه 1 2 3 او 4 پیپسه دلته شتون لري. دلته 4 خانې دي، 1 خانه او بله خانه او بله خانه او بله خانه. دغلته 4 خانې دا موږ ته ډېر مهمې دي، نو په دغه خانو باندې موږ ته هر څه معلومیږي. نو دلته څه شو؟ په دغه آخري خانه کې دا 8 بدل شو. کله چې 8 بدل شو نو دلته موږ ته څومره پیپس نرخ پورته لاړ؟ زموږ نرخ 1 پیپس چې پورته لاړ، یعنې مارکیټ پورته لاړ، ځکه چې دلته چینجس راغی، مخکې دلته 8 شو. صحیح دی؟ نو که چېرته همدغه اندازه دا کېدای شي همدغه اندازه دا څه شي دا 6 ته راشي، نو دلته نرخ زمونږ 1 پیپ چې لاړ ښکته راغی. صحیح دی؟ نو بازار زمونږ 1 پیپ ښکته راغی. بیا دلته بیا نور مسایل هم راځي دوستانو، هغه دا دی چې د مارکیټ لاټ سایز پورې هم فرق لري. چې مثال موږ لرو سټنډرډ لاټ، موږ لرو مایکرو لاټ لرو. صحیح دی؟ او همداشان مینی لاټ شو. نو دلته د لاټ اندازه هغه هم ډېر میټر دی، هغه هم ډېر زیات مهم دی، هغه پورې هم اړه لري. که چېرته موږ مثلا مایکرو لاټ چې ډېر سمال اکاونټ چې مثلا مایکرو لاټ باندې موږ خبرې کوو، نو د هغه زیاتره وخت چې کله پیپ اندازه په مارکیټ کې هغه چې اخلي همیش لپاره هغه ډېر کم وي. صحیح دی؟ 1 پیپ مساوي کېږي همیشه 0.000 نو 0.001. صحیح دی؟ نو یعنې دا څه معنا؟ یعنې دا 1 پیپس کله چې 1 پیپس موږ وینو نو دا په کله چې موږ د لاټ سایز باندې کله چې موږ غږیږو زموږ 1 لاټ په مایکرو لاټ کې نو دغه ایکول کېږي نو 0.001. په دغه صورت کې موږ په دې پوه شو چې کله دومره اندازه په دې پیپس کې زیاتوالی یا کموالی راشي نو موږ پوهېږو چې زموږ پیپس په هغه کې څومره هغه راغی تغیرات راغی، 1 پیپس پکې تغیرات راغی. خو دلته بیا نور مسایل هم دي، په هغه باندې هم غږیږو، خو اوس لپاره یوازې دومره وایم چې دلته مایکرو لاټ، ماکرو لاټ، میني لاټ دا هم شته دی. نو په دې باندې بیا نور غږیږو، خو اوس لپاره یوازې یو مثال په شکل تاسو درکوم. نو دا څنګه دی؟ دا حرکت حالات کې دی، مثلا چې څنګه دی حرکت کوي، نرخ څنګه مخکې ښکته کېږي، ښکته ځي، پورته ځي، او لکه څنګه چې ما چارت کې ویل چې دغلته چې کله تغیرات راځي په دې کې نو ښکته او پورته چې کله راځي، که چېرته ښکته ځي نو دلته هم مخکې ما ویل چې که چېرته په اول خانه کې دلته تغیرات راځي، دویم خانه کې، دریم او څلورم خانه کې. په اول خانه کې چې کوم تغیرات راځي 1 پیپ مخ ته ځي، او که دویم خانه کې که چېرته مخکې ښکته لاړ نو 10 پیپه مثلا ښکته یا پورته کېږي. نو که چې د دریم خانه کې راغی مثلا نو دلته 100 پیپه ښکته او پورته کېږي. یعنې د پیپس حرکات سره موږ مارکیټ اندازه معلومیږي.